خان بابا د څنګه د خپل زوی فیضو شناس دپاره چې ما خپل روایات بدل کړي دي په تاسو وشو ستا خواصم په خپل روایاتو یقین نشته اوس مې په یقین پیدا شوی دی خان بابا زه په ژوند کې په اول ځل په دې کور کې د پلاروالۍ حق استعمالوم ځکه چې زه د شناس پلار یم نازود تا ته زما په هر یو کار کې خودغرضي بېماني دوکه او فریب ولې ښکاري زه صرف تاسو له تحفظ درکوم او بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم نعیم مخلص د پروګرام مشالونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ایم ټي وي مردان لخوا نن د خوشحالۍ خبره ده زما دپاره یقینا بلکې زما دپاره عجیبه غونده کې فیلینګز دي عجیبه غونده احساسات دي زما ځکه چې د یو داسې مشال سره ناست یم د یو داسې هنرمند سره ناست یم د داسې اداکار د یو داسې صداکار سره ناست یم چې ټول عمر مې په ټلویزیون په سکرین باندې لیدلی دی ټول عمر هم د هغوی ډرامو نه خوندونه اخیستي دي ټول عمر د دغه لیجنډ سره دوی کار کړی دی هغه خلک به موږ کتل په سکرین باندې خو زما خوشقسمتي دا وه چې ما د دغه ټولو هنرمندانو سره دغه لیجنډس چې کوم زموږ سټارز وو هغوی سره ما کار وکړو خو له بده مرغه د دې سړي سره ما دا اتفاق لا نه دی شوی چې دا مې یو ارمان دی چې زه چېرته دوی سره هم چېرته ډرامه کې کار وکړم چېرته راشو نو دا مې ډېر زیات خواهش مو او یو شپه بس داسې وشو چې د منظور خان په کور کې موږ ناستو په حیات آباد کې نو دوی هم راله دوی سره بیا ګپې شپې ولګېدې میلمانه ډېر زیات وو خو بهرحال زما هغه چې کومه تشنګي وه کومه هغه تنده وه زما د نظر زما د ذهن زما د خپلو احساساتو نو هغه لږه شان سړه شوه ځکه چې ما ولیدل زما ورسره ملاقات وشو زما چې څنګه ګڼل ما چې څنګه فیل کول هغه شان بلکې د هغې نه ډېر زیات ښه انسان د هغې نه ډېر بهترین انسان ما ته مخامخ ناست ما هغوی به خبرې کولې ما به ورته دغه شان کتل چېرې دا هغه سړی دی چې دومره زیات کار یې کړی په ټلویزیون باندې د هغوی ویښته ډېر ښکلي د هغوی باډي ډېره مزیداره د هغوی فیس سټرکچر ډېر ښکلی ماشاءالله ښکلې پرسنالټي زمونږ او موږ پې فخر کوو موږ پې ویاړېږو چې د پښتو ډرامو کې دغه سړي د پښتنو دپاره دومره زیات کار کړی دی خو زما خوشقسمتي دا چې نن د هغې سره مرکه کوو د هغه ځای نه 409 د مردان نه را روان شوي او په تپوس د هغې ځای ته راورسېدو بوډ بازار نه لږ مخکې ناصر باغ روډ سره د دوی دا ځای دی دلته رالو ماشاءالله د هغې سره ناست یو هغې الریډي په یو جاب باندې هم دي نو دغه خبرې به ټولې د هغې سره کوو بالکل جي زه د منیر خان خبره کوم منیر خان زموږ د پاکستان ټلویزیون د پښتو څانګې یو ډېر ښه هنرمند یو ډېر سینیر هنرمند ډېر زیات کار یې کړی دی زه نور په ډیټیل کې په تفصیل سره بالکل نه ځمه ستاسو د هغې په منځ کې نه ښایي لیدل غواړم چې کله تاسو وګورئ نو دا کیمرا کله سترګه هغې طرف ته شي نو تاسو به وګورئ چې یاره بالکل دې سړي خو ډېر زیات کار کړی دی خو لږه موده وشوه د سکرین نه غایب دي نو دا پوښتنه به هم ترې کوو منیر خان السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر راغلی په خیر راغلی ډېر خوشحاله شوم تاسو راغلی الله مبارک لره منیر خان زموږ خو ډېر زیات په کمنټس کې ملګري لیکي چې یاره د دې سړي سره مرکه پکار ده موږ ته هغوی په ګوته کوي دا ملګري که نه دا هغه وخت سینیر هنرمندان اکټران چې زموږ څومره دي جی نو په هغه حساب سره موږ را روان یو ما ته ملګرو ویل چې یاره عرفان دي چې دی به چېرته راپیدا ما ته خو اسان دی ځکه چې ما منظور سره ناسته شوې ده نو ما هغې ته به دوی ځای او زیږي پته وي نو تاسو هم دا دی را پیدا کړئ دا راته وایي چې چېرته تاسو پیدا شوئ بیا ټلویزیون طرف ته څنګه رالی چېرته لوی شو چېرته تاسو سبق ویلی شو سکول کالج دا لایف چېرته تیر شو دا خو بلا کوسچنې دي خو بهرحال زه به کوشش کوم چې پوره ستاسو د جوابونو په هغه باندې معیار باندې پوره شم د ټولو نه وړاندې خو زه د ایم ټي وي او ستاسو سره چې کوم ټیم دی د ایم ټي وي د هغې ډېره مننه کوم چې هغې په یو نامعلوم ځای ولټولو او هغې تر ما راورسېده دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زه ډېر په دې باندې فخر هم کوم دویمه خبره دا ده چې نعیم صاحب تاسو چې کوم انټرو کې
دا کم تعریفونه وکړه دا سم وې نو یقین وکړه چې زما خو په خپل ځان شک شو ما خو دا وګڼله چې یاره دا زما متعلق خبره نه کوي دا چېرته بل چا متعلق خبره کوي نه جي تاسو حقدار یې خو بهرحال دا ستاسو چې کوم دی نو زره نوازي ده ستاسو نظر کرم دی چې دومره لوړ مقام ماله راکړه او تاسو دومره چې کوم دی نو دلته په تعریفونو باندې دا انټرو ورکړه زه ډېر شکریا ادا کوم باقي ستاسو کوېسچن دي چې چېرته پیدا شوئ چېرته هم تعلیم وکړو بیا ټلویزیون ته څنګه رالی نو زما ابایي کلی چې کوم دی هغه جهانګیر آباد تختبای تحصیل دی زما پیدایش هلته شوی دی بیا په ګورنمنټ های سکول تختبای کې چې کوم دی نو ما 10 پاس کړ او د هغې نه بعد د 10 نه بعد بیا چونکې زمونږ فیملی دلته شفټ شوې وه د تعلیمونو دپاره یا د روزګار په سلسله کې نو زه پېښور ته رالم دلته دا نور تعلیم چې دی نو هغه ما په پېښور کې لکه UFSC شو 12 شو د هغې نه بعد د یونیورسټۍ چې کوم تعلیم و نو هغه ما پېښور کې وکړو ټلویزیون ته زما راتلل چې کوم دی نو هسې عموما خلک وایي چې یاره دا یو حادثاتي و بعضې خلک وایي چې یاره ما کې د مخکې نه دا یو هغه چا خبره جراثیمو چې یاره زه به اکټر جوړېږم خو زه د تحقیقت وایم چې زما دا معامله چې کوم ده نو دا بالکل حادثاتي وه زه ما به سپورټس کولو او د دې بدایه تاسو ته پته یا نه چې په سپورټس کې زه ډېر مخکې تللی وم ګیم زما چې کوم دی نو هغه اتلیټکس و دا خبره ما په ډېر انټرویو کې په ډېر شو کې چې کوم دی نو دا قصې کړي دي خو چونکې ستاسو چینل چې کوم دی نو دا خو د هغې دپاره ځان له یو پروګرام دی نو دا خبرې به بیا کومونګه نو زه د پاکستان نیشنل ټیم ته وتی وم د اتلیټکس او هغې کې زما سلیکشن شوی بیا هغه ټورنمنټ یو هغه سپورټس زمونږ به جاري و په دې دوران کې علمزیب عامر دی الله پاک وبخي هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې یو پروډوسر و وفات شوی دی الله دې ولواړه جنتونه ورکړي هغه به یو شو کول عباسي نه په 1988 89 90 لکه دغه دور بالکل هغې کې به هغه ټیلنټ راغوښته ګیس پرې راغوښته نو هغه چونکې زم راوبللم او د یو میلمه په حیثیت باندې چې ته سپورټسمین او د پاکستان ټیم کې ته پارټیسیپیشن کړی دی د اتلیټکس نو ته موږ شو ته راغواړو نو هغه شو ته چې زه لاړم هغه انټرویو ما ورکړه نو بیا ما ته چې کوم دی نو د هغې نه بعد افر راغی د ډرامو افر راغی په هغې به زه هغه دوران کې به زه لکه ما فیصله نه شوه کولی چونکې زموږ د فیملی د ټولو پښتنو زیاتر د فیملی سیټ اپ داسې وي چې هغه دا فیصله نشي کولی چې یاره زه د سکرین ته لاړ شم که لاړ دی نشم بهرحال زه په دغه شش و پنج کې وم بیا ما په خپله چې کوم دی نو دا فیصله وکړه چې زه به ځمه خو د کور د طرف نه مشکلات وماته خاص کر مور مې د الله وبخي د هغې د طرف نه نور وروڼه خو ټول لکه تعلیم یافته وو زموږ مشران خو دومره تعلیم یافته نه چې بلکې انپړ وو نو هغې دا څیزونه به ښه نه ګڼله بهرحال ورو ورو کې دا مور هم ما کنوینس کړه او د هغې نه بعد لومبۍ ډرامه چې کوم دی نو هغه ما په ټلویزیون باندې یو پلی وه هغه ما وکړه هغې کې مرکزي کردار او صلاحالدین صاحب دی خدای روغ لري او الله دې له عمر ورکړي هغه د هغې پروډوسر او خالقداد امید چې کوم دی هغه د هغې رایټر هغه رایټر د هغې لیکلې وه نو په دغه طریقه زه ټلویزیون ته رالم بیا د هغې نه سلسلې شروع شوې بس روانې وې بیا ښه جي لکه یو سپورټسمین چې هغه د پاکستان په ټیم کې د هغه سلیکشن شوي هلته نه دی لوبیږي او بیا دی خو پاکستان ټلویزیون پېښور د پښتو څانګه بیا دې طرف ته راتګ نو زما چې څومره خیال دی لکه تاسو هغه سایډ بیا پرېښود بیا مکمل ټي وي طرف ته رالی مخلص صاحب دا اتلیټکس داسې گیم دی یو جمناسټک یو اتلیټکس چې دا په ډېر ینګ عمر کې کیږي جی بالکل کله چې عمر د 40 50 کالو نه واوړي نو بیا هغه اتلیټ چې کوم دی هغه خپل هغه پریکټس چې کوم دی هغه مینټین نشي ساتلی چاته خو ټریننګ ورکولی شي خو په خپله چې کوم دی نو هغه پریکټس مینټین نشي ساتلی نو هغه د هغه دور سره زموږ د عمر سره هغه ګیم
او هغه چونکې د ټول عمر دپاره کېدی نه شي چې هغه بنده وساتي نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو بیا زه نوکرۍ ته م رالم او ما ګیم په خپله باندې پاتې شو ځکه چې هغه ایج خو روان یې خو پاتې کېږي نه بالکل خجی بیا چې تاسو دغه ته رالې پاکستان ټلویزیون ته دلته بیا ډرامې شروع شولې څنګه چې تاسو وایئ چې مورکۍ وه په کور کې هغې به کله کله زه منې کولم چې دا طرف ښه نه دی باباجي به چې کوم دی نو آی تھنک چې هغه به سایډ کوي چې زه ښه دی مړه بس ټیک دی چې ته پکې خوشحاله یې بس ټیک دی همداسې ده نو داسې نور څه مخالفت مخې ته راغلي وو یاره نور سچ داسې خو نور راغلي خو مور به راته بار دا وایي چې یاره زنانه یې میلاویږي یو بل سره په مړي ژوندي کې میلاویږي تلې راغلي کې میلاویږي چې وګوره هغه زوی خو دې په ټي وي باندې موږ کتلی دی هغه خو د ښځو سره هم کار کوي هغه خو دا کوي هغه دا کوي دا خو ښه خبره نه ده نو مور به مې په دغې باندې نور هم هغې له غوسه ورله چې دا یو قسم لکه ماته بار دغه پښتو خبره ده پیغورونه کېږي خو بهرحال هغه وروستو چې کوم دی نو بیا په خپله باندې هغې ریلایز کړه چې یاره دا داسې څه خراب خبره نه ده نه څه خراب کار دی نه سره پیغور کار دی خو بس پرېږده چې کوي او بل دا چې ستاسو کرکټر یې ټول عمر داسې وي چې لکه یو بهترین کردار به نو خلکو به ترې څه نه څه ګین کول لګیا به که نه چې څه یو ښه کرکټر به یا به دا معاشرې یو مظلوم کرکټر و تاسو ظلم به په تاسو باندې زیات کېده په ډرامو کې بس ډرامه خو مخلص صاحب ایم داسې چې هغې کې مختلف سلاټ سي مختلف ټریک سي او هغې کې به ظالم وي او هغې کې به مظلوم وي چې کله ظالم او مظلوم په هغې کې نه وي نو بیا خو ډرامه او قصه نه جوړېږي خو بهرحال لکه ما خپل کوشش دا کړی دی چې ما ته د یو سنجیده رول میلاو شي او یو ډیسنټ رول دی ما ته میلاو شي چې هغه لکه مطلب زما ټیسټ دغه هغه ما په شوق کولو کامیډي شو یا داسې ویلنش رول شو نو هغه زما لکه نیچر نو صحیح نو ما کوشش کړی دی بلکې په دې دوران کې ما ډېر کریکټرز داسې دي چې هغه ما لکه یو قسم هغې ته ما ساري کړی ده هغې نه ما معذرت کړی دی چې یاره دا کریکټر زه نشم کولی نو بس ما به دغه کته چې کار دې کمی خو هر زما د طبیعت وي چې ښه وي چې زما د طبیعت وي بس بالکل جی او زموږ د پښتو معاشره هم له بده مرغه داسې چې هغه وخت کې د نن نه شل 15 کاله یا 13 کاله مخکې چې بچا کار کوو په ټلویزیون باندې بس بل شان معلومېدل کتونکو زموږ مرکه د منیر خان سره روانه ده یو وړه غوندې دمه اخلو او هېڅ چېرته به هم نه ځئ دغه دی بیا راځو ښه جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام مشالونه کې هرکلي موږ وړه غوندې دمه واخیسته خو زموږ دپاره خو ډېره غټه دمه او ستاسو دپاره هېڅ هم نه به سترګو ربط دی داسې که نه او ما ورته ویلي مو چې موږ سره اوسېږئ موږ سره ناست دی منیر خان د هغې سره زموږ ډېرې خوندورې خبرې روانې دي نو ګورو چې د هغې نه نورې څنګه خبرې موږ راوباسو په څه چل دوکه باندې او دا ستاسو وینا هم ده چې دغه خبرې د ملګرو نه روباسئ چې چېرته مخکې چا سره نه شیر کړي پر هر انټرویو خو ډېرې کېږي خبرې راځي همدغه یو شان سوالونه همدغه یو شان جوابونه دي خو موږ به کوشش کوو انشاءالله منیر خان دا راته ووایي چې تاسو ټلویزیون ته رالی د دغه نه هغه طرف نه بیا ټلویزیون ته رالی ستاسو سفر شروع شو په کور کې چا مخالفت او چا مرسته کوله ملګرتیا کوله بیا تر دې دمه ستاسو د ټلویزیون دا سفر روانو څه موده وشوه تاسو د ټلویزیون نه لږ غوندې وروستو شوي یې وجه څه ده مخلص صاحب یو خو دا ده چې څومره د انسان عمر زیاتېږي جی نو هغه عمره د هغه ذمهوارۍ هم زیاتېږي د کور په حوالې سره د رشته دارو په حوالې سره یا که هغه څه کاروبار کوي یا جاب کوي نو د ټولو حوالو سره چې کوم دی د هغه ذمهوارۍ نه زیاتېږي جی نو یو خو د دې دا وجه کېدی شي چې ذمهوارۍ نه زیاتې شوي دي او هغه عمره ټایم چې کوم دی نو زه نشم ورکولی
د دې فیلډ ته بهرحال زړه مې ډېر زیات غواړي او مطلب دننه نه خو هغه چې کوم آرټسټ دی نو هغه زه ډېر قلار را قلار کما خو هغه قلاریږي نه ناقلاري نو زړه مې ډېر غواړي خو بعضې مجبوریانې داسې. دویمه خبره دا ده چې ما ټول کار چې کوم دی هغه د پاکستان ټلویزیون پیښور نه کړی دی نو د پاکستان ټلویزیون پیښور حالات هم داسې د 100 کالونه شوي دي چې هغې سره د دې پروګرامونو هغه سلاټ چې کوم دی د پښتو پروګرامونو هغه ډېر کم راځي نو همدغه وجه دي چې هغه موقع کمی شوي دي او پرایویټ دپاره بیا پرایویټ پروډکشن او پرایویټ شوټینګ او آوټ ډور او دې دپاره ډېر کافي ټایم پکاري هغه ډېر ټایم کنزیومینګ آیټم دی نو په دغه وجه چې دی نو بس دا معامله زما لګه ډسکنیکټ کنټینیو ده بس. او تاسو الریډي لکه چونکې جواب هم دی کنه د دغه په حواله لکه خبرې وکړئ ملګرو سره شیر کړئ چیرې دغه څنګه دی ټف جاب دی کنه ایزي دی آسان دی سحر ځئ ماښام کور ته راځئ ټینشن دی؟ مخلص صاحب جاب هر یو چې نو هغه چې په صحیح طریقه کوي نو هغې ته آسان بنده نشي ویلی دا مطلب دا دی چې د یو سپیسیفیک د یو خاص ټایم دپاره د سرکاري جاب ملازمین چې کوم دي نو هغه په سرکار باندې خرڅ شي کار که لږي که ډېري کار که ګراني که اساني خپل ټایم دی هغه به هغه په هغه دفتر کې پاس کوي او د هغې نه بعد به هغه راځي. بهرحال زما جاب چې کوم دی نو هغه په د اګریکلچر ډیولپمنټ بینک کې دی زرعي ترقیاتي بینک ورته وایي او په هغې کې زه چې کله زما اپارټمنټ کېدو نو هغه وخت کې زه اسسټنټ ډایرکټر راغلی وم اوس زه وایس پریزیډنټ یم په دغه عهده باندې هلته کار کوم او کارونه ټول ګراني چې کار څوک کوي نو کار ګراني او سرکاري جاب یې ذمہواریان هم زیاتي پابندیان هم زیاتي نو آسان ورته نشو ویلی. نو سر تاسو چې کوم د جاب انتخاب کړی دی لکه د بینک طرف ته راغلي تاسو اګریکلچر یا زرعي ترقیاتي بینک چې کوم دی نو تاسو د دې څه خاص ایجوکیشن تاسو لکه مطلب کړی چیرې دې طرف ته راغلی که نه بس دا بای چانس دا خبره پکې راغله؟ نه دا خو بای چانس نه وه ما زما ډیګري چې کوم ده د بیچلر او بیا د امفیل ډیګري ده نو هغه ما د اګریکلچر یونیورسټۍ نه کړې ده نو چونکې دا د هغې سره یو ریلیټډ فیلډ دی او یا دغه طرف ته تللو یا ریسرچ طرف ته تللو یا ایکسټینشن طرف ته تللو یا چېرته مطلب اریګیشن واټر منیجمنټ دغه طرف ته تللو زما رزق په دې کې لګېدلی او زه پرې ډېر خوشحاله یم د الله پاک ډېر شکرونه دي موږ د دې قابل نه یو خو بس دا د الله پاک رحم دی چې موږ له راکوي او موږ له راکړی دی نو په دې ډېر شکر گزار یو نو چونکې دا فیلډ د دې ما سبق ویلی دی تعلیم ما کړی دی. زبردست. منیر خان دا راته ووایي چې کله تاسو دلته راغلی په ټلویزیون کې بیا ډرامې وچلېدې تاسو لکه شهرت تاسو ته میلاو شو نوم میلاو شو خلکو وپېژندئ بیا چې به د دې پېښور نه تاسو تللی چېرته کلي ته تخبۍ طرف ته مردان ته چارسدې ته یا بره مومندو ته چونکې ستاسو هم بیسیکلي مومندان یې لکه زما نو یا هغه وطن ته به چېرته تاسو لاړې زموږ هلته ملکانان دي که نه مشران دي د هغوی پسې ویل چې لکه دا سړی یا شهرت سړي ته میلاو شي که نه دا بعضې شهرت سړی لږ مسله هم ورته جوړه شي. حقیقت خبره دا ده مخلص صاحب چې په دغه عمر کې دا شهرت چې کوم دی دا انسان ډېره مزه ترې اخلي ډېر انجوای کوي او هغه وخت کې یو ټلویزیون بس یو چینل ډېر انجوای کوي او ډېر خوند کوي خو زما تګ راتګ چې کوم دی نو مومند ایجنسۍ ته ډېر کم شوی دی ډېر انتهایی کم شوی دی او که زه به لاړم نو هغه علاقې په هغه وخت کې داسې وي چې په هغه وخت کې به چا سره په کورونو کې ټلویزیون ډېر کم و ډېر به کم و نو هغه خلک به داسې نه خبرېده او د اکټیویټیز نه به نه خبرېده او شهرت به ډېره مزه کوله چېرته فیملي سره به روان وم یا به داسې مطلب فنکشن و ګیټ ټوګیدر به و نو هغه بنده ته هغه سپیشل اټینشن ملاویږي سپیشل پروټوکول ملاویږي د نورو خلکو نه لږ ډسټینګ شي نو هغه ډېر خوند کوي خو بعضې ټایم کې لکه داسې یو سنجیده محفلي یا یو مطلب چېرته مړی شوی یا چېرته جنازه او په هغې کې چې کوم دی نو دا شهرت چې دی نو هغه بیا بنده لپاره یو پرابلم هم جوړېږي ځکه چې هغه ماحول سنجیده یو مړی جنازه روانوي
او پاره کې چې دین دا قسمه چې خبرې کیږي یا دا قسمه خلک تر راتاو شي او داسې یو ګیدرینګ یو کراوډ جوړ شي څوک وایي ما تصویر او څوک وایي اټوګراف، نو دا په هغه معامله کې به بنده لږ بادر کېږي او مسله جوړېږي، نور ډېر خوند کوي. صحیح دی جی. دا راته وایي چې د دې ټلویزیون نه علاوه لکه دا د اکټر سره د اکټینګ سره ریلیټډ څیزونه دي لکه سټیج شو، ریډیو شو، فلم شو، دغه طرف نه تاسو ته چې آفر شوی ریډیو یا سټیج یا فلم؟ که زه تاسو ته ووایم چې سٹارټ کې ما ریډیو چې کوم دی نو زه ریډیو ته تللی وم. ښه زبردست. مطلب ریډیو ته به زه آفي شریک تلم ښه جي ښه. او هغه د محکمې به داسې څه پروګرام و نو هغې کې چې کوم پروډیوسر و نو هغه به زه کال کړم چې یاره په دې ټاپک باندې په دې موضوع باندې 15 منټه 10 منټه 20 منټه 15 منټه دا خبرې دي. نو سٹارټ ما د ریډیو نه اخیستی و او چونکې د فلم زما خپله لکه خواهش هم نه او ما دغه طرف ته تلل هم نه غوښتله، نو دغه طرف ته چې کوم دی نو زه نه یم تللی. او جی کوم یو پروډوسر په ټلویزیون کې داسې دی چې تاسو وایئ چېرې به د دې سړي سره مخامخ ولاړ وي یا دې رایټر د ده سکرپټ وي بس ما ویلې مزه کوم یو نه تاسو ډېره زیات لکه اعظم صاحب په هغه وخت کې رایټر و، بشر صاحب و، همایون هما صاحب و. دا تاسو چې کوم نومونه واخیسته دا خو داسې نومونه دي چې دې کې خو دو رایې نشته. صحیح. اوس اعظم صاحب دې خدای وبخي نو هغه سره به کېناستې او هغه سره به دې خبرې اترې کولې، ګپ شپ به دې لګولو، نو تا به دا سوچ کولو چې یاره دې دا سکرپټ لیکي څنګه. لکه زه نیم خبره چې ستاسو دغه سره چېرته داسې ملاقات شوی دی نسته شوې ده که نه ده شوې، خو زما خو سره زما خو ګاونډ کې مو سیده دلته یونیورسټۍ کې پروفیسر و، زه هم دلته اوسم، نو اکثر یا به زه ورغلم یا به چېرته داسې ملاو شو، نو انسان به حیران و چې یاره په ظاهره خو دا داسې یو ملنګ انسان دی او دا چې دا کله سکرپټ لیکي نو پته نه لګي چې دا را ډایلاګ د کوم ځای نه راوباسي او د کوم ځای نه په ده باندې څه وحي راځي. نو اخو داسې یو انسان چې لکه د هغې متعلق خو چې دی نو هغه خو بلکل په هغې کې څه گنجایش ده دویمې خبرې نشته. ټیک خبره ده، زبردست. باقي نورالبشر نوید دی نو د هغه زیاتره ډرامې ما د نورم کړي دي، خو د نورالبشر نوید چې دی نو هغه ډرامې ما ډېرې زیاتې کړي دي. صحیح. او د ډرامې په حوالې سره دغه یو داسې تجربه ده چې هغه چې کله د کریکټرایزیشن کوي نو تاسو به حیران شئ چې دا کریکټر چې کوم دی دا د ذهن ته څنګه راغلی. بیا د هغه کریکټرو سره یو خپل ټریک او د هر کریکټر سره یو خپل قصه، یعنی د هغه په ډرامه کې چې کوم کریکټرز دي نو دا موږ چې ورته ماینر وایو جی، د ماینر سره یو خپل سټوري. زبردست. او کله چې هغه ټولې کریکټر او هغه ټوله قصه اینډ ته رسي نو د الف نه والې تر یې پورې د هر کردار قصه ختمه بیا. ډېره لا زبردست. باقي همایون هما شو یا خالق داد امید صاحب دا خو په کامیډي کې چې دی نو یو ډېر ښه مقام لري دوی، او ما د سعدالله جان برق صاحب او د هغه ډرامه مې کړې دی او پوره سیریل مې کړی دی. او سعدالله جان برق بیسیکلی هغه زیاتره کامیډي لیکلي که نه جی؟ جی، خو ما سنجیده ډرامه کړې وه، د هغه یو سیریل و دیوالونه، او هغه زما لکه د هغې نه مخکې یو سیریل ما د بشر صاحب کړی، خو زه په نیمایي کې راغلی وم هغې کې، لکه زما انټري هغې په دا سیریل په نیمه کې شوی، په منځ کې شوی وه. دا سیریل چې و نو دی کې د سټارټ نه زه وم، نو که زه دا ووایم چې یاره دا زما لومبی مکمل سیریل نو هغه د سعدالله جان برق دیوالونه سیریل. زبردست. او تاسو به هغه وخت کې ریهرسل کې د فول ډریس ریهرسل به اکټران به ټول ناست وو، رایټر به وو، پروډوسر به ناست وو. نن سبا ټلویزیون کې یا په ریډیو کې هغه شی نه نشته دی. نن سبا بس راشي او آن د سپاټ بتاته وي چې بھئی دا ته وایو دا به ته وایې. یاره جي که زه تاسو ته یو خبره وکړم مخلص صاحب، دا ریهرسل خو ډېره لویه خبره ده.
نن سبا داسې حل چې تا ته پوره سکرپټ هم نه ملاویږي لکه تا ته خپل لینونه به ملاو شي او هغه لینونه به چې کوم دی لکه توتی به ته لګیای مخکې به پته نه چې نه څه شي لکه ګوره د ډرامې خو بنیادي اصول دادي چې کستا لایني او کنه که د مخلص صاحب لایني که د عرفان صاحب لایني د هر چا لاین چی د بل کرکټر تا ته یو پوره مکمل سکرپټ دغه یو قسط د دوه قسطو یا درې قسطو چې صحیح چا ته ملاو شي چې ته په قصه باندې پوه شې چې ته کله په قصه باندې پوه شوی نه که نه نو ته خپل کرکټر چې کوم دی هغه کنسیو کولی نه شي څنګه به کېږي کرکټر به څنګه کېږي زه غیر تا ته د خپل کرکټر دا پته نه لګي چې یاره زه په کوم ټریک روان یم او ماله څه پکار دي ماله ایکسپریشن څه پکار دی ماله دا ډایلاګ چې کوم دی په کوم ویریشن کې ویل پکار دي دا په تیز ویل پکار دي که دا سلو ویل پکار دي نو دا ټول د قصې نه چې ته نه خبر که نه نو ستاسو او ریهرسل خو اوس د اړو څوک پیژني نه چې یاره ریهرسل هم پکې داسې شته موږ به 3 ورځې ریهرسل کولو تاسو یقین وکړئ پوره 3 ورځې به هم ریهرسل کولو چې ریهرسل له بلا نه وړو ډېر ایمرجنسي چې به نو موږ به د پروډوسر نه چوټي واغېسته چې ایمرجنسي موږ به چوټي وانه غېسته که نه ریهرسل له بلا نه وړو نو بیا انتهایی باغې باندې احتجاج هم کولو خفه به مو او خبرې به هم کولې چې ریهرسل له وجې راتللې نو ستاسو خبره اوس نه ریهرسل شته او نه چې کوم دی نو هغه پروفیشنل اپروچ ته د خلکو چې یاره یو ډرامه ده یا یو فلم دی هغه چې کوم دی نو پروفیشنلی سړی چې کوم دی نو په هغه پروډوسران هم جي نشته که نه چې هغه په ټلویزیون کې به کوم غټې غټې نامې وي هغه خلک هغه ریټران دا راته ووایي سر چې ټلویزیون لکه همدغه وجه ده که نه چې تاسو څنګه دا ریهرسل 3 ورځې به ریهرسل کېده نو دا غټ غټ نومونه او دا غټ غټ خلک چې ټلویزیون دا پہچان خلکو له ورکړی دا پېژندګلوي ورکړی دا همدغه کمال اوس خلک ډېر کار وکړي خو هغه په خپله خلکو ته ویلی چې زه ډرامه کې کار کوم زه اکټر یم که نه او هغه خلکو چې کار کړی نو هغوی په خپله خلک پېژني چې دا چې روان دی دا د ټي وي اکټر دی که نه حقیقت دی هغه وخت کې دې وخت کې ټلویزیون کې لکه تاسو دا څه چینج محسوسوئ چې هغه ټلویزیون ښه و که نه اوس چې کوم دا ینګ هلکانو ته راغلي پروډوسران یا ډایرکټران یا کوم دا بوم اپریټرز شو پوره ټلویزیون چینج شوی دی که نه هماغه زوړ حالت کې دی که نه بلډینګ چینج شوی یا بلډینګ هغه دی خلک پکې بدل شوي خوند کوي نه کوي څه محسوسوئ تاسو د ټول چینلو خبره کوئ که نه د پېښور ټلویزیون نو پېښور ټلویزیون کې مخلص صاحب لکه پروګرامونه نشته پروګرامونه نشته نو په دې باندې بنده څه کمنټس ورکړي دا خبره چې پروګرام وي نو بنده وګوري چې یاره بوم اپریټر څه کوي کیمرامین څه کوي او پروډوسر څه کوي چې ټول هسې ناست دي نو په هغې باندې خو بیا څه کمنټ ضرورت دا خبره صحیح ده جی بالکل دا خبره صحیح ده خو دغه دوران کې بیا تاسو لکه اکثر اکټر ته د سټیج لکه خوشحال بابا ډرامه راشي د رحمان بابا یو پلیس کیږي په نشترحال کې یا بل سټیج باندې چېرته داسې افر شوی تاسو ویلي چې یاره زه دا یا دې خواهش شته چې یاره داسې یو کرکټر مې وکړی په سټیج چې خلک ناست دي مخامخ نه مې خواهش ته او همدغه وجه ده چې دې فیلډ کې څوک دي نو هغې ته پته وي چې دا انسان چې کوم دی د ده څه خواهشات دي څه په شوق کوي نو په دغه وجه ما ته د سټیج هېڅ قسمه افر نه دی شوی ځکه چې بخښنه غواړم ټولو ته پته را د دغه فیلډ والا ته چې د ده دا ټیسټ نه دی نو په دغه وجه ما ته د سټیج سفر نه دی شوی دا خبره صحیح او جی کتونکو زمونږ مرکه روانه ده لږه غوندې وړه غوندې یو دمه اخلو او هغې نه پس به بیا راځو نو بیا به خپله مرکه موږ راټولو نو چېرته ځئ مه زموږ سره اوسئ کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر وو پروګرام د مشالونه د ایم ټي وي لخوا نه مخلص تاسو په خدمت کې حاضر دی مرکه روانه د منیر خان سره او ظلم غواړي چې ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړو ځکه چې ډېره موده پس مې لیدلې او موندلې هم د ډېره موده پس ورپسې ګرځېدلي خو نن هم را پیدا کړی دی نو یو ډېر سنجیده سړی دی ډېر ښکلی پرسنالټي لري ماشاءالله او بله خبره دا ده چې زموږ په علاقه کې په تخبۍ کې لوی شوی دی دغلته اوسېدلی دی نو هغه کلیوال رنګ او هغه کلیوال او هغه زمونږ هغه د مومندو چې کوم هغه سوي که نه د هغه خبرې او هغه څه په دې باندې ښکاري ماشاءالله نو منیر خان دا راته ووایي چې بیا لکه دا سړي ته شهرت میلاو شي که نه نو په کور کې لکه واده سړی وکړي یا که واده نه شوی خو زه بیا هم څه مسله نه خو چې کله واده وشي او وایف کور ته راشي ښځه راشي نو اکثر زموږ سره خو دا مسلې کېږي چې د کور د کلي کې یو ښځه داسې هر ځای کې هر کور ته وردننه کېږي او اکثر دا خبره کوي چې اوس تا خاوند خو هغه فلاني جنۍ سره په ټي وي کې ولاړ
نو خامخا سو ریاکشن خو راځي د کور د طرف نه د سب لاسه څه شوي دي چېرته مخلص صاحب په دې خو زه ډېر د الله پاک نه شکرګزار یم چې زما کور والا چې دی نو هغه الحمدلله تعلیم یافته ده ماشاءالله او مطلب دا دی چې په داسې کورنۍ کې د هغې تربیت شوی دی چې هغه ټوله یو تعلیم یافته کورنۍ ده نو دغه قسمه پرابلم خو چېرته هم نه دی راغلی او نه پې زه پوه شوی یم خو البته کله ناکله به په دې باندې مانه ګیلمن نه وه چونکې د ټي وي خو د ټایم پته نه لګي که نه بالکل او د شپې د 11 پورې 12 پورې چې ډے نایټ کاري او 24 اورز چې کوم دی نو 3 شفټونه نو چې اخري شفټ کې به زما شوټینګ یا ریکارډینګ به راغی نو هغه به زه لیټ کېدم نو په هغې باندې به لږ هغې کله ناکله ګیله وکړه چې یاره دا خو ناوخته دی دا دی خو بهرحال ما به بیا کنوینس کړه چې دا خو شفټ وي او بس هغه شفټ چې کوم دی نو ایلوکیټ شوی یو قسط ته یو ډرامې ته نو د هغه لکه نه پروډیوسر اوایډ کولی شي نه موږ اوایډ کولی شو چې سیټ ولګي د یو سین 2-3 سین یو په هغه د هغې یو سیټ ولګي نو هغه سیټ چې کوم دی په هغې باندې ډېره خرچه راځي او د ټي وي ټلویزیون په ډېره خرچه راځي هغه سیټ چې کوم دی نو هغه بیا ډسمنټل کولی نه شي څو پورې چې په هغې باندې کار نه ختم نو داسې هېڅ قسمه ما ته شکر دی څه مسله نه راغلی جی بچیان څنګه ماشومان څو دي داسې سبقونه وایي نه وایي دې فیلډ ته راتلل غواړي نه غواړي الحمدلله زما 3 ماشومان دي مشره جینۍ ده بیا 2 هلکان دي نو دواړه مشران لور مې او مشر زوی مې هغوی په اسلام آباد کې یونیورسټو کې سبق وایي ماشاءالله او کشر زوی چې کوم دی نو هغه دلته ما سره دی هغه په انجینرینګ یونیورسټۍ کې دی پېښور کې او پېښور کې او دې طرف ته داسې څه نشته البته یو مشر زوی چې کوم اسلام آباد کې دی نو هغه د 4م کلاس نه شاعري شروع کړې وه او ښه خو ما ته پته نه وه د پښتو شاعري او بیا چې کله ما ته پته لګېده نو د 5م 6م کې و نو چې ما وکته نو ما دا چا وایي دا خو بس ما تاسو نه پټه کړې وه خو دا زه کومه شاعري بیا یو ځل نورالبشر نوید صاحب چې دی نو هغه راغلی و موږ کره څه داسې څه بیمار شوی وم ځکه هغه بیمار شوی و نو هغه تپوس ته راغلی و نو هغه ته مې وویل هغه بیا ځان سره کېنولو هغه ته پوره مطلب دا دی چې په شاعري او د هغه غزلې یا د هغه نظم چې کوم دی هغه ته یې وویل نو هغه به ویل چې یاره دا خو پکاره چې ته دغه یو 2-3 غزلې د ټي وي نه چې کوم دی ټلویزیون نه څوک ووایي یو سنګران نو هغه به یو 2 غزلې په ټلویزیون هم راغلي دي یو انور خیال ویلی دی زبردست او یو د وږمې ویلی دی او نور د ایکټینګ سره شوق نشته د کشر زوی شته نه د مشر زوی شته نو شاعري خو تاسو چېرته نه وکړې چېرته طرف نه ما شاعري نه ده کړې پته نه لګي دا په هغه کې د کوم طرف نه چغاو د کوم طرف نه او داسې فیملی کې داسې په نږدو کې نشته که چېرته په خوا تیر شوي نو موږ ته پته نه موږ ته پته نه لګي اوس هم شاعري سره تړون اوس هم کوي خو مطلب ته خپل لیکلو هده پورې ډېر ښه ډېر اعلی منیر خان تپوسونه خو ډېر زیات دي او زموږ سره چونکې وخت اجازت نه راکوي نو په اخره کې زموږ کتونکي ایم ټي وي دا کتونکي دي په دې شیشه باندې تاسو ګورئ مسافر دي بهر ملکونو کې جی جی هغوی ته څه ویل غواړئ څه میسج څه پیغام د هغوی دپاره بلکې د ټولو زما چې دا انټرویو څوک ګوري تاسو څوک ګوري د ایم ټي وي دا پروګرامونه څوک ګوري د ټولو دپاره چې کوم دی نو زما له طرف نه دا یو پیغام دی چې الله تعالی دې داسې توفیق او دا قسمه جذبې هر چا له ورکړي چې کوم ایم ټي وي له او د هغې ټیم له ورکړې ده چې هغې بلا څه لالچه بغیر څه د مطلب نه هغه په داسې قسمه آرټسټانو پسې او داسې قسمه په سنګرانو پسې هغې ګرځي او هغې چې دی د هغې انټرویو کوي او هغې بیا را ژوندي کوي نو زه خو دا ویلی شم چې دا یو ډېر لوی کاوش دی او د ایم ټي وي او دا د هغې په دې خلکو باندې ډېر لوی احسان دی چې کوم د سکرین نه خوا شوي دي او هغې بیا را ژوندي کوي هغې پسې ګرځي
نو الله دې تاسو له نورم د دې چې کوم دی نو همت او توفیق درکړي چې تاسو نورم په دې فیلډ کې مخکې لاړ شئ او هغه څه وکړئ چې هغه بل چینل نه کړي. ثانک یو ویری مچ، ډیره زیاته مننه ستاسو د قیمتي وخت نه لږ غونډه کې وخت راوشو کو او ستاسو ټایم هم ضایع ک. ستاسو ډیر شکر گزار یم چې ټول ټیم تاسو دلته رالی، زما کور درته نه معلوم، په تپوسونو رالی جی بالکل، او په ورکه پسې ګرځېدلو او دومره ټایم هم دلته ما سره تیر که او موږ دا پروګرام وکړو او خدای ملک هر کله راوله، الله تعالی بیا راوله او الله مو ښه او آباد ساته. ثانک یو سر، ثانک یو ویری مچ، مهرباني. السلام علیکم. ډیره مهرباني. منیر خان ویل چې تاسو په ورکه پسې ګرځئ، نو مشرانو یو متل کړی وي خلک وایي ورکه په وازه خوله موندل شي، خلک وایي ورکه په وازه خوله موندل شي، ما موندلی جانان بایله په ستایلو. نو ما منیر خان هم را پیدا که او دا مې ډېر زیات خواهش شو چې د هغې سره کښېنم، د هغې سره یو څو خبرې وکړم، د هغې د قیمتي وخت نه لږ غوندې وخت راوشو کوم او هغه د دې خپل ایم ټلویزیون دپاره د دې کتونکو دپاره راواخلو او دوی سره شیر کو د هغوی خوندورې خبرې د هغوی په ټلویزیون کې خو چې موږ ته هر څنګه ښکاره کېدل هغه د هغوی کرکټر و چې هغې سره داسې مخ په مخ موږ کېناستلو، پریکټیکلی هغې موږ وکتل، نو هغه بالکل دغه کرکټر نه یو بدل انسان دی، یو بالکل چینج دی. نو الله دې هغوی له ژوند ورکړي، الله دې هغوی د خپلو بچو دپاره زموږ د کتونکو دپاره لري. نو انشاءالله دا ضروري نه ده چې دا زموږ ړومبۍ او اخري مرکه ده د دوی سره. موږ به کوشش کوو چې انشاءالله بیا داسې څه ټایم وباسو او موږ راشو د هغې سره بیا چېرته یو ټایم کې کینو انشاءالله. اوس هم د هغې مصروفیات دومره دي چې روان یو چېرته، خو بهرحال موږ ته ډېر انتظار وکړو، ډېره زیاته مننه کوو، ډېره شکریه ادا کوو کتونکو. دغه تنده ستاسو سړه شوه چې د منیر خان سره زموږ ملاقات وشو، دغه د رام ستاسو سره بالکل مخامخ که د بل پروګرام سره د یو بل مشال سره به انشاءالله ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. د قربانۍ مخلص کیمرامین کامران، پروډوسر عرفان او زموږ ورکوټی بلال ستاسو نه غواړي اجازت. د لوی الله په امان.